د مجيب الرحمن او راشد خان دغه د مینې خبرې رښتیا هم حقیقت لري؟ آیا استرالیاوي او بنګلۍ نجلۍ رښتیا هم پر دوی مینې دي؟ څه خبرې دي؟ که غواړئ چې درنو لیدونکو پوه شئ ویډیو تر پایه راسره وګورئ. مجيب زدران او ګوګلي راشد خان د نړۍ په کچه دوه هغه سپینران بالران دي چې په ډیر کم وخت کې وکولی شول ځانونه په ګرده نړۍ وپېژني. مجيب زدران او راشد خان په خپل بسارک بالنګ سره په مختلفو لیګونو کې لوبیږي، خو د دوی پسې داسې کیسې دي چې اسرائیلوي نجلۍ په بیګ باش کې په راشد خان او همدارنګه بنگلاديش کې بنگلۍ نجلۍ پر مجيب زدران مینه ده. آیا دا خبر رښتیا هم حقیقت لري؟ نو درنو لیدونکو دغه خبرې زما په اند هیڅ کوم دغه اساسي ثبوت نه لري چې راشد خان ګوندې د استرالیاوي نجلۍ سره اړیکه ولري یا مجيب زدران د بنگلۍ نجلۍ سره اړیکه ولري. دوی دوه افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه ورته پچونکي دي چې خپل افغانیت یې ساتلی دی، هیڅ کله به دوی داسې ونه کړي. دغه په سوشل میډیاو کې همدارنګه خاص کر یوټیوب کې دغسې خبرې دي چې راشد خان باندې استرالیاوي همدارنګه مجيب زدران باندې بنگلۍ نجلۍ مینه ده. نو دغسې کومه خبره نشته، دوی خپل افغانیت په هر ځای کې ساتلی دی. دغه د یوټیوب کارونکي صرف د دې لپاره چې د دوی ویډیو زیاته وکتل شي او دوی ته زیات پیسې په دې سره وګټي، دوی په افغان لوبغاړو پسې دغسې خبرې کوي. نو زما په اند دغه ښه کار نه ده چې موږ د خپل دوه لوبغاړو باندې داسې خبرې کوو چې ګوندې دوی د نورو هیوادونو نجونو سره اړیکې لري. نه، دوی خپل افغانیت په هر ځای کې ساتلی دی او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره همدارنګه د افغانستان نوم یې په هر ډګر کې اوچت کړی دی. نو دغسې خبرې خالص د دې لپاره چې یوټیوب کاروونکي دوی پسې ویډیوګانې جوړوي تر څو د دوی ویډیو زیاتې وکتل شي او په بدل کې دوی ته زیاتې پیسې له دې ویډیو څخه ترلاسه کړي. نو دغسې خبره هیڅ نشته. دوی دوه ښه بالران دي په نړۍ کې چې په کمه موده کې وکولی شول د افغانستان لپاره او په ټوله نړۍ کې مختلفو لیګونو کې د خپل لوبډلو لپاره زیاتې وکټه ترلاسه کړي او په زیاتو لوبو کې دوی دغه دي چې غوره لوبغاړي کېږي. که موږ تاسو وګورو راشد خان په باش کې ښه ولوبېد، هیټریک یې هم وکړ، همدارنګه مجيب زدران هم په BPL کې همدارنګه بیګ باش لوبو کې ولوبېد چې ښه بالنګ یې ترسره کړ. نو دوی دواړه دي چې افغانانو نوم یې په نړۍ کې روښانه کړی دی، افغانستان بیرغ یې هر چاته رپولی دی. په دې هیله چې نور دغسې یوټیوب کاروونکي دغسې ویډیوګانې په خپلو دوو دغسې لوبغاړو جوړه نه کړي چې د دوی ترمنځ د دغه خبرې دوی هم ګوري چې دوی هم مایوسه کېږي او چې دغسې حقیقت نه وي او نور ورپسې خبره کېږي. هیله ده دې برخه ته توجه وشي. د نور لیدونکو دغه ویډیو چې نن مو تاسو ته د دغې کیسې په اړه معلومات تاسو ته درکړل، هیڅ داسې کومه خبره نشته. هیله ده تاسو ویډیو خوښ شوي وي. د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او موږ سره واوسئ.